السلام علیکم، ستړي مسئ. له سباوون رادیو تلویزیون څخه مو د دې مهال خبرونو ته هرکلی کوو. په پیل کې د خبرونو سرټکي. ګریشک ولسوالۍ کې د یووالي تر نوم لاندې مشاعره جوړه سوه. استاد نثار احمد دوست د کار سړی معرفي سو. او ذکریا وای د څلور اړخیزې کمیټې 5مه غونډه ښایي په روانه میاشت کې ترسره سي. د خبرونو تفصیل. ګریشک ولسوالۍ کې د یووالي تر نوم لاندې مشاعره جوړه سوه. دغه مشاعره کې د مرکز او بېلابېلو ولسوالیو ځوانانو، شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون درلود چې پر مهال یې شاعرانو تر ډېره خپل شعرونه یووالي او شته ناخوالو ته ځانګړې کړې وه. په دې اړه بشپړ حال روح الله روحاني راکوي. له ډېره وخته وروسته ګریشک ولسوالۍ کې یو ځل بیا د شعر او ادب مینوالو ترمنځ مشاعره ترسره سوه. د مسؤلینو په وینا مشاعرې کولی سي ځوانان یو ځای راغونډ او د یووالي لپاره یې وهڅوي. د هلمند د ادبي بهیر مسؤلینو د لا زیاتو مشاعرو د جوړېدو غوښتنه وکړه، ځکه په وینا یې هغه مصارف چې په جګړې لګول کېږي پر ذهن جوړولو د ډېر کار وسي. موږ خپل تاریخ ته په کتو د خپلو مشرانو پر نقش قدم باندې په قدم ایښودلو به د خپل موخو او اهدافو څخه پر شا ولاړ نه سو. زموږ موخې سپېڅلې دي، پاکې دي. موږ نو زه هیله مند یم چې بیا هم دا هغه ملګري دي چې څنګه یې پخوا په ګریشک کې فرهنګي هڅې په ډېر ګړندیتوب باندې روانې کړې وي، بیا هم روانوي. ولې هیله مې د ښاغلي حاجي ولسوال صاحب څخه، د قمندان صاحب څخه، د ښاروال صاحب څخه دا ده چې زموږ د دغه ملګرو ملاتړ او لاسنیوی وکړي. هغه امکانات چې دوی لري هغه دغه فرهنګي ټولنو ته په واک کې ورکړي. د دوی د ګریشک ولسوال محمد سلیم رودي بیا وویل د یادې ولسوالۍ ځوانانو د پخوا په پرتله علم او ادب برخه کې ډېر پرمختګ کړی او دا ډول مشاعرې یووالي برخه کې مهم رول لري. نوموړي همداراز پر زده کړې ټینګار وکړ چې باید د نوی نسل په زده کړې سمبل او د همدې زده کړو په مټ ناخوالې له منځه یوسي. زه د ګریشک ولسوالۍ محترمو مشرانو ته، ټول ولس ته، ځوانانو ته ډاډ ورکوم چې موږ بېدن نه یو او د دشمن تبلیغات مې شام کړي دي او نور به هم موږ کوشش کوو چې نور هم دشمن د دې سیمې څخه شاته وشو. جوړه سوې دغه مشاعره کې ګڼ شمېر لیکوالانو او فرهنګ پالانو ګډون درلود چې د شعر په ژبه یې ناخوالي او د خپل زړه درد وړاندې کړ. مینه راکه، زړه راکه، نشه مې که، مست مې که جامونه همیشه راکه، مست مې که جامونه همیشه راکه. د ورځې چې رانشي رسوایي لري، د ورځې چې رانشي رسوایي لري، رانجه مې که د زلفو لاندې شپه راکه. د قومي مشر مجلس په غور اورم، په خبرو کې نور خلک بیروي دی. هغه کاڼې ښکلوي په وچو شونډو چې پردیس دي په ویشتلی پر تندي دی. ډېر خیرن نه دی، پر ځان پام کوي، په کال کې یو ځلې حمام کوي. خدایه بیا هم د میرویس خان غوندې یو کس پیدا کړی چې د ګرګین په شان غلام او ګوډاګی وځپي. رقیبانو غمازان چې را سره، رقیبانو غمازان چې را سره، نن پرې جوړه هدیره شوه څومره ښه شوه، دلته جوړه دمه شوه څومره ښه شوه. د
د دې ترڅنګ یو شمېر شاعرانو انتقادي شعرونه ولوسته تر څو مسؤلین خپلو دندو ته متوجه کړي. موسم غوندې قرار بدلون وکړي او لاړ سي، یو څوک مې زړه کې څو ورځې ژوندون وکړي او لاړ سي. نړۍ چې کله جوړه کړي وسله د جنګ لپاره، نړۍ چې کله جوړه کړي وسله د جنګ لپاره، اوله ازموینه پر پښتون وکړي او لاړ سي. څه دوه مخي انسانان سته په هیواد کې، بې پروا او شیطانات سته په هیواد کې. نه د خدای نه د رسول څخه ویریږي، نه د خدای نه د رسول څخه ویریږي، په رښتیا چې ظالمان سته په هیواد کې. مینې اوس ټولې ګډې وډې سوې، هېڅ سمه نسته، ساده سلام په دې ټولنه کې بې چمه نسته. وای هر چې مین دی محبت کوي د خدای ساده دی، هر چې مین دی محبت کوي د خدای ساده دی، ځکه په زړو کې تر عشق زړه بېغمه نسته. ستا افغانستان وطنه د خوشحال خان او میرویس خان وطنه، چې له نامه دې په لړزاوه خلک، ای د ملالیا قربان وطنه، ستا دېرش کلن تاریخ به هېر نه کړمه، ستا دېرش کلن تاریخ به هېر نه کړمه، تېر هم تر مال هم تر ځان وطنه، بچي دې دومره په غفلت ویده دي، درته راغلي دښمنان وطنه، شوې لوټې لوټې کنډوالې جوړې شوې، شوې لوټې لوټې کنډوالې جوړې شوې، درڅخه وې ایستل زمریان وطنه. شاعران او د ادب مینوال د ورته غونډو او مشاعرو جوړېدل په سیمه کې د پښتو ادبیاتو او ژبې د لا غوړېدا ودې لپاره ډېر اغېزمن بولي، په داسې حال کې چې دې ولایت کې وروستیو جګړو د نورو برخو ترڅنګ پر کلتوري چارو هم اغېزې درلودلې دي. استاد نثار احمد دوست د کار سړی معرفي سو. ژوند فرهنګي ټولنې د ژوندیو ستایلو په لړ کې د ښوونځي او پوهنتون استاد نثار احمد خان د کار سړی معرفي کړ. نوموړی یو رښتینی شخص وباله چې په وینا د خپل عمر زیاته برخه د نوي نسل روزلو کې په مصرف رسولې. نور جزئیات روح الله روحاني راکوي. ژوند فرهنګي ټولنې د ژوندیو ستایلو لړ کې د ښوونځي او پوهنتون استاد نثار احمد دوست د کار سړی معرفي کړ. د یادې ټولنې مسؤلینو وویل دا چې ښوونکی د ډېر احترام خاوند او روزونکی دی، په ټولنه کې باید په ښه ډول ستاینه او احترام وسي، چې په همدې موخه د ښوونکي نثار احمد خان د ستاینې دغه غونډه جوړه کړې وه. د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلینو بیا ښوونکی هغه څوک وبلئ چې ټولنه کې تیارې له منځه وړي. رضینا قسمة الجبار فینا لنا العلم وللجهال مال. وایه زه د الله پاک څخه په دې ډېر خوښ یم چې موږ ته علم راکړی دی، دا تقسیم یې کړی دی زموږ په مابینځ کې، موږ ته علم راکړی دی او ناپوهانو ته دنیا ورکړې ده. ځکه وایي دوم بیت یې دی وایي فإن المال یفني عن قریب وإن العلم باق لا یزال. مال چې دی په ډېر لږ وخت کې فنا کېږي. تاسې به وینئ چې په 2 کاله د مخه یو سړی ډېر غټ تجاري 2 کاله وروسته بیا هېڅ نه لري، خو علم چې د چا سره یې هغه پاته دی، تر ټول وخته پورې پاته دی. او عالم یوه بله اصطلاح ده چې عالم یا ښوونکی یا استاز دا چې هر څه عمر یې زیاتېږي د ده قدر او احترام زیاتېږي، چې هر څونه د ده عمر اضافه کېږي د ده قدر او احترام اضافه کېږي. چې موږ د خپل وطن د رښتونو خدمتګارانو د هغه چا چې د دې وطن او د دې هیواد کنډواله سوي وطن او کړېدلي ولس په درد و غم باندې لکه شمع سوځېږي ویلیږي، لا یې در اوسه پورې زموږ په زړونو کې هغسې قدر نسته لکه څنګه چې باید وایي. که حساب وکړو چې استاز به د څونې شاګردانو او څونې محصلینو زړونه ذهنونه او ضمیرونه روښانه کړي او په څونې زړونو ذهنونو او ضمیرونو کې به ځای لري، خو کاشکې نن د ده یادغونډه اقلا د سلګونو انسانانو لخوا خو لمنځل کېدلی. نوموړی استاد د لیسانس تر کچې انجنیرۍ څانګه کې زده کړې کړې او دا مهال د شهید انجنیر عبدالمتین علي لیسې د ښوونکي په توګه دنده مخته وړي. د غونډې ګډونوالو د ښوونکي پر ارزښتونو خبرې وکړې،
زیاتوي د همدې ښوونکو هلې ځلې دي چې بېلابېلو برخو کې پرمختګونه رامنځته سوي او رامنځته کیږي. ښاغلی انجینر صاحب نثار احمد خان زموږ د هغو استادانو څخه دی چې یو فصیحه بلیغه او خوږه ژبه لري او د درس میتود یې دومره جذاب دی، دومره دلچسپه دی چې هر شاګرد د درس څخه زده کړه کولی شي. دوست صاحب دغه خصوصیت لري چې په خپل تعبیر کې د درس منپانګه ډېره ښه واغږي، په خپلو الفاظو کې واچي او زده کوونکو ته یې وراچوي چې دا ډېر د استاذ پر کمال باندې دلالت کوي. او متخصصین په دې نظر دي د ښوونې او روزنې چې ښوونه چې ده یا استازي چې ده دا هم فن دی او هم هنر دی. د لوی څښتن څخه تمنا لرم، ارزو لرم، ننواتې او زارۍ ورته کومه چې دغسې خلک لکه دوست صاحب زموږ په دغه د هلمند په دغه دوړو په وطن کې، د دغه کودلو په وطن کې، د دغه غصب په وطن کې، د دغه انسان وژنې په وطن کې دغسې خلک راډیر کړي تر څو موږ دغه انسان وژنه ودروو. دا چې هر څومره موږ علمي کچه لوړوو، د ژوند پړاوونه بشپړوو، دا هم زموږ د دې استادانو د هڅو د دوی د پیرزوینې برکت دی. څنګه به هېر کړم چې یو مهاجر چې هغه دا رقم خوار او داسې په خواریو لړلی هغه ته دومره عزت ورکوه چې ته لوړ ورته دوی ناست درته ناست دي او ته لوړ ورته یې خبرې ورته کوي. دا ډېره حوصله غواړي، دا لویه مهرباني ده چې تاسو زموږ سره کړې. نو موږ په لوړ اطمینان سره په لوی زړه درته ویلی سو چې د هر لمانځه وروسته به تاسو ته د خیر دعا کوو. استاد نثار احمد دوست شاوخوا 14 کاله کیږي چې د ښوونکي سپېڅلې دنده مخ ته وړي. نوموړي د ژوند فرهنګي ټولنې مننه وکړه او ډاډ یې ورکړ چې په دې سره انرژي نوره هم زیاته په پوره ژمنتیا او رښتینولۍ به خپله دنده مخ ته وړي تر څو د ټولنې څخه تورې تیارې د زده کړې په مټ له منځه یوسي. کله چې ته د یو چا صفت کوې په هغه کې یو ډول انرژي را پیدا کېږي. کله چې یو کار یو څوک کوي، مثلا کله چې ما لومړی ځل معلمي په 1488 کال کې د خلج په لیسه کې شروع کړل، زه د یو ډېرې زیاتې انرژي سره وسیم ته ورتلم. که څه هم هغه سیم دوم سیم و، مګر زما زړه نه غوښتل چې زه د سیم په څه د تفریح په وخت کې له هته راووځم. مګر د ساینسي علومو د قوانینو پر اساس کله چې ته یو کار سرته رسوې نو یوه اندازه انرژي د لاسه ورکوې. یعنی د وخت په تېرېدلو د سړي د کار قوت، هغه دماغي وړتیا، مینه او هغه محبت چې د کار سره یې ته لري هغه کمیږي. لکه څنګه چې د انسان د ژوندانه دپاره خوړو ته ضرورت لري، همداسې دماغ وخت په وخت د هغه د تازه کولو او د انرژي د رامنځته کولو دپاره هم داسې غونډو ته ضرورت لري. وروستیو کې د ښاغلي دوست لپاره چمتو سوي ستاینلیکونه او مننلیکونه ورکول سوه. استاد نثار احمد دوست ته د ښه کار او رښتینولۍ له امله د پخواني ولسمشر حمید کرزي له لوري 1993 کال کې د غازي میر بچه خان عالي دولتي میډال هم ورکول سوی و. ذکریا وایي د څلور اړخیزې کمیټې 5مه غونډه ښایي په روانه میاشت کې ترسره سي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې او افغان طالبانو د خبرو میز ته راوستلو په لړ کې ښایي د څلورو هیوادونو د څلور اړخیزې کمیټې 5مه غونډه په روانه میاشت کې ترسره سي. دا څرګندونې د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان نفیس زکریا په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته کړي. که څه هم ښاغلي زکریا د څلور اړخیزې کمیټې د 5مې غونډې د جوړېدو په اړه هیلهمندي ښودلې، خو نوموړي دا نه دي ویلي چې آیا دا غونډه د روانې میاشتې په کومه نیټه به جوړه سي. د تیر کال په وروستیو کې په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتوب د افغانستان په اړه په جوړ شوي شیا زړه کانفرنس کې د افغانستان د سولې بهیر د مرستې لپاره د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان د استازیو یوه 4 اړخیزه کمیټه جوړه شوه. که څه هم دغه کمیټې تر دې دمه 4 غونډې کړي، خو تر دې دمه یې لا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لاره نه ده هواره کړې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند یو ځل ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو پیلولو لپاره به هڅې روانې وي. د 4 اړخیزې کمیټې د هیوادونو ګډ مسؤلیت بللی او ټینګار یې کړی چې د مذاکراتو میز ته راتلل د ټولو وسلوالو ډلو په ګټه دي او له دې لارې هغه څه ترلاسه کولی شي چې له بلې لارې یې نشي ترلاسه کولی. نوموړي همدا شان وسلوالې ډلې د مذاکراتو میز ته راوستل ګران کار بللی او په دې لړ کې د حوصلې او زغم یادونه کړې ده. د 4 اړخیزې کمیټې د بلې غونډې خبرې په داسې وخت کې کیږي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د طالبانو تر خونړي برید وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې یو ځل بیا ترخې شوي دي. افغان چارواکیو تر دغه برید وروسته پر پاکستان نیوکه وکړه او ترې ویې غوښتل چې د خپلې وعدې له مخې دې د خپلو وسلوالو پر خلاف ګامونه پورته کړي چې د دوی په وینا د پاکستان خاوره د افغان حکومت پر خلاف کاروي. د خارجه چارو د وزارت ویاند همداراز د پاکستان لخوا د تورخم دروازې د تړلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي پاکستان پر ګډه پوله د غیر قانوني تګ راتګ او له دې سره تړلو نورو ستونزو د مخنیوي لپاره اقدامات او د پولې د تنظیمولو پریکړه کړې چې په خبره د اقدامات د دواړو هیوادونو په ګټه دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا له تیرو 4 ورځو راهیسې د تورخم دروازه تړل شوې چې له امله یې په دواړو خواو کې ګڼ شمېر مسافر چې ډیری یې ناروغان دي ایسار پاتې دي. نړیوال خبرونه به څو شېبې وروسته وړاندې شي. د نړیوالو خبرونو تفصیل. د لبنان حزب الله ډلې یو جګپړی قومندان بدرالدین سوریه کې وژل شوی دی. د لبنان حزب الله ډلې د بدرالدین وژل کېدل تایید کړي دي. د لبنان د حزب الله ډلې یو جګپړی قومندان په سوریه کې د اسرائیلو په هوایي برید کې وژل شوی دی. د حزب الله اړوند المنار ټلویزیون د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې مصطفی بدرالدین د حزب الله پوځي څانګې جګپړی قومندان سوریه کې وژل شوی دی. د حزب الله په بیانیه کې چې د المنار له شبکې خپره شوې راغلي مصطفی بدرالدین څو میاشتې وړاندې ویلي و چې له سوریې بیرته نه راګرځم خو د داسې شهید په څیر به راوګرځم چې د بریا بیرغ به لیږدوي. په دې وینا کې د بدرالدین د وژل کېدو په اړه جزئیات نشته خو د لبنان المیادین ټلویزیوني شبکې وړاندې راپور ورکړی و چې اسرائیلي الوتکو د دمشق هوایي ډګر ته څیرمه د حزب الله د دې غړي پر هستوګنځي برید وکړ او په دې عملیاتو کې د هغه ځینې ملګري هم وژل سوي دي. اسرائیلو لا په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. سوریه کې د کورنۍ جګړې سختېدو او جګړه کې د لبنان حزب الله ډلې له ګډون راهیسې اسرائیلو څو ځلې د لبنان نه سوریې ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو پر لیږدونکو کاروانونو برید کړی دی. حزب الله په رسمي ډول تایید کړي چې د بشار الاسد حکومت د ملاتړ لپاره یې هلته پوځیان استولي او تر اوسه یې یو شمېر اورپکي په سوریه کې وژل سوي دي. ایران هم له سوریه سره پوځي همکاري لري او یو شمېر ایراني پوځیان په هغه هیواد کې وژل سوي دي. د ایران دولت په رسمي ډول سوریه ته د پوځي سلاکارانو لیږدول تایید کړي دي. مصطفی بدرالدین په 1960 میلادي کال کې زیږېدلی او ځینو سرچینو هغه د حزب الله عمومي قومندان معرفي کړی دی. د ایران ایرنا خبري اژانس ویلي چې بدرالدین په حزب الله کې ځانګړی موقف او مخینه لري او له هغې همداراز د عماد مغنیه د ځایناستې په توګه یادونه کړې ده.
عماد مغنیه د حزب الله له جګپوړو قمندانانو و چې په 2008 کال کې په سوریه کې ووژل سو او د ایران رسنیو د هغه د وژلو تور د اسرایلو پر استخباراتو ورپورې کړ، خو اسرایلو د هغه په ترور کې لاس لرل نه دي منلي. ځینو نورو لبناني سرچینو د مغنیه د وژل کېدو لامل کورني اختلافات یاد کړي او د سوریه امنیتي بنسټونه یې د هغه په وژلو تورن کړي دي. مصطفی بدرالدین د 1980 لسیزې په لومړیو کې په کویټ کې د امریکا پر سفارت د بمي برید او د هغه هیواد د امیر د ترور د توطیې په تور د یوې مودې لپاره زنداني شو، خو د عراق لخوا د کویټ اشغالېدو سره لبنان ته ستون شو او له حزب الله سره یې همکاري پیل کړه. د ملګرو ملتونو ځانګړي قضایي پلاوي د لبنان د پخواني لومړي وزیر رفیق حریري د ترور څېړنې لپاره د هغه د محکمې حکم صادر کړی، خو دا حکم هیڅکله نه دی عملي شوی. رفیق حریري چې په لبنان کې د سوریې له پوځي حضور او د لبنان په چارو کې د سوریې له دخالت سره مخالف و، په 2015 کال کې په بیروت کې په یوې زورورې چاودنې کې ووژل سو. په 2012 کال کې متحده ایالاتونو بدرالدین له سوریې نه د فعالانه ملاتړ او هلته د خلکو په ځپلو او وژلو کې د ګډون په تور تحریم کړ. د برازیل موقت ولسمشر د خپلو خلکو د باور غوښتونکی سو. د برازیل ولسمشر دیلما روزیف استهزا ته د دې هیواد د سنا مجلس تر رایې وروسته چې له واکه د هغې د موقتې لرې کېدو لامل سوه موقت ولسمشر خپلو خلکو ته وینا کړې ده. د برازیل موقت ولسمشر میشل تیمر ویل پر ما باور وکړئ، زموږ د خلکو پر ارزښتونو او اقتصادي ښه والي لپاره زموږ پر توان باور ولرئ. هغه داسې کابینه ټاکلې چې د برازیل کسب او کار برخې سره همکارۍ ته لیواله ګڼل کیږي. دا کابینه او په ځانګړې توګه د مرکزي بانک پخوانی رئیس انریکا میرلیس خلکو ته محبوب شخصیت بلل کیږي. 15 کلن تیمر چې لبنان الاصله برازیلی دی، حد اکثر د 180 ورځو لپاره به ولسمشر وي. هغه ویل برازیل ته د ارامتیا او یووالي بیرته راګرځول لومړیتوب لري. موږ باید داسې دولت جوړ کړو چې هیواد ته نجات ورکړي. ښاغلي تیمر زیاته کړه چې د اقتصاد غوړول به د ده اصلي دنده وي. اړتیا ده چې د هیواد اعتماد د هیواد دننه او بهر اعاده شي ترڅو د پانګوالو په جذبولو کې مرسته وکړي او اقتصاد بیا وده وکړي. هغه همداراز ویل برازیل لا هم یو بېوزلی هیواد دی او دی به نه یوازې له ټولنیزو پروګرامونو ساتنه وکړي بلکې پراختیا به ورکړي. هغه ویل راځئ چې بیا د بحران په اړه خبرې ونه کړو او په بدل کې پر کار بوخت شو. هغه ویل د پیتروبراس د نفتو ملي شرکت کې د فساد په اړه له پراخو څېړنو ملاتړ کوي. د ډیرو سیاستوالو او حکومتي چارواکو نومونه په دې رسوایي کې لیدل کیږي. وړاندې د برازیل ولسمشر دیلما روسیف د ځان د استهزا طرحه کودتا او ملنډې وبللې او ویې ویل چې هیڅ جرم یې نه دی ترسره کړی. میرمن روسیف د برازیل سنا مجلس تر رایې وروسته په خپلو ټلویزیوني خبرو کې ژمنه کړې وه چې په هره ممکنه توګه به له بې عدالتۍ سره مقابله وکړي. د برازیل سنا له 2 پړاوه خبرو اترو وروسته له مالي قوانینو د سرغړونې په تور د ولسمشر د لرې کېدو او محاکمې طرحه تصویب کړه. میرمن روسیف تورنه شوې ده چې د دولت د بودیجې کسر پټولو لپاره په حسابونو کې لاسوهنه کړې ده. د برازیل د ځنډول شوي ولسمشر محاکمه کیدای شي تر 180 ورځو وخت ونیسي او د دې مودې تر پایه ښاغلی تیمر د دې هیواد ولسمشر دی. میشل تیمر د دیموکراتیک خوځښت غړی دی چې د دیلما روسیف د ائتلافي حکومت له ګوندونو و، خو دا ګوند د سیاسي بحرانونو د رامنځته کېدو له امله له ائتلاف ووته. دیلما روسیف په خپلو نننۍ خبرو کې ویل ښایي تېروتنې یې کړې وي خو هیڅ جرم یې نه دی کړی او د بودیجې او مالي قوانین یې تر پښو لاندې کړي نه دي. میرمن روسیف ویل د ولسمشرې په توګه د هغې د دندې ځنډول کېدو سره د برازیل اساسي قانون او د خلکو اراده په خطر کې ده. د ترکیې په جنوب ختیځ کې 8 سرتیري او 6 وسلوال وژل شوي. د ترکیې پوځ وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې په تازه جګړو کې 8 سرتیري او د کردانو د کارګرو ګوند 6 کسان وژل شوي دي.
پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي 6 سرتیري په همکاري ولایت کې له کورد وسلوالو سره په جګړو او 2 نور د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې وژل سوي دي. ترکیې ځواکونه وایي هلیکوپټر د تخنیکي ستونزې له امله لوېدلې ده. د 2015 میلادي کال په جولای میاشت کې د ترکیې د حکومت او د کردانو د PKK ترمنځ د اوربند د موافقې له ماتېدو وروسته د ترکیې په جنوب ختیځ کې د دواړو خواو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. له 1904 میلادي کال راهیسې له کله نه چې د کردانو کارګر ګوند له ترکیې څخه د جلا کېدو لپاره وسلوال فعالیت پیل کړی، د دواړو خواو په جګړو کې لږ تر لږه 40,000 کسان وژل سوي دي. وروستی خبره، امریکا سمندري ځواک د 10 سرتیرو قومندان یې له وظیفې وویست. د امریکا 10 سمندري سرتیري په تیر جنوري میاشت کې وروسته تر هغې د 15 ساعتونو لپاره د ایرانیانو لخوا توقیف سول چې کښتۍ یې د ایران سمندر پولو ته داخله سوه. د امریکا سمندري ځواک وایي د هغو 10 سرتیرو قومندان یې له وظیفې ویست چې څه موده وړاندې په خلیج کې د ایران اوبو ته له داخلېدو وروسته د ایراني ځواکونو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوي وو. د متحدو ایالتونو سمندري ځواک وایي اریک راسچ نور د اعتماد وړ نه دی. د امریکا 10 سمندري سرتیري په 13 جنوري میاشت کې وروسته تر هغې د 15 ساعتونو لپاره د ایرانیانو لخوا توقیف شول چې کښتۍ د ایران سمندري پولو ته داخله شوه. ایران د دغو سرتیرو د نیول کېدو تصویرونه چې پر ګونډو وو او لاسونه یې تر شا نیولي وو خپاره کړل، چې د کار د واشنګټن او تهران ترمنځ اړیکې نورې هم بحراني کړې. په وروستیو کې یو ځل بیا د خبرونو سرټکي. ګریچک ولسوالۍ کې د یووالي تر نوم لاندې مشاعره جوړه سوه. استاد نثار احمد دوست د کار سړی معرفي سو. او ذکریا وای د څلور اړخیزې کمیټې 5مه غونډه ښایي په روانه میاشت کې ترسره سي. له سباوون رژ تلویزیون څخه د دې مهال خبرونه پای ته ورسېدل. له ملتیا څخه مننه کوو، پر ستر ذات مو سپارو.